بسم الله الرحمن الرحیم. الله جلاله دې وکړي تاسو په ټولو روغ جوړ اوسئ. ګرانو کانکوریانو لپاره غواړم چې ډېر کم وخت پاتې دی، د ګوتو په شمار لومړی دا ورته 10 ورځې پاتې دي او 10 ورځې بعد به تاسو د کانکور ازموینه ورکوئ. تاسو په دغه وروستیو 10 ورځو کې څه باید وکړئ؟ که څه هم دا مسؤلیت زموږ تاسو د ارواپوهانو دی او هغوی باید تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو وکولی شئ دغه ورځې په سمه توګه باندې مدیریت کړئ. خو زه یوازې هغه څه به تاسو سره شریک کوم چې موږ تجربه کړي دي، کوم چې زموږ ګرانو زده کوونکو مخکې دورونو مخکې کلونو کې هغوی خپلې تجربې له موږ سره شریکې کړي دي. زه غواړم هغه له تاسو سره شریکې کړم. اول خو باید دا ومنو چې کانکور امتحان ورکول یا د کانکور ازموینه چې دا د زده کړو پای نه ده، بلکې دا پیل ده. دا د هغه پیل ده کوم چې موږ تاسو راتلونکی ټاکي. دا ډېر یو اساس پړاو دی ما په نظر باندې. نن ورځې یا دغه 10 ورځې به د تاسو راتلونکی ټاکي او تاسو ته به دا انتخابوي تاسو په راتلونکي کې څوک یې او څه به درنه جوړېږي. نو داسې تاسو څه انتخاب کړئ د په اړه باندې هر څوک باید خپله تصمیم ولري. هېڅوک نشي کولی یو چا ته ووایي چې ته دا پوهنځی انتخاب کړه او دا مه انتخابوه. دا د هر چا په ذوق پورې اړه لري، د هر چا په غوښتنو پورې اړه لري. یوازې مشوره اخیستل ښه خبره ده، مګر نور په کلي توګه باندې تاسو خپل واک چا ته مه ورکوئ چې هغوی ته ووایي تاسو ما ته پوهنځی انتخاب کړه. ته وګوره تا څه خوښېږي، ته وګوره ته کوم مسلک کولی شې مخ ته یوسې، کوم څه سره راحته وي. نو دا باید د ځان وپوښتو. زموږ زیاتره مشکل دا دی چې زیاتره ځوانان ګورو یو ورځ غواړي انجینر واوسېږي، یو ورځ غواړي کاروباري واوسېږي، یو ورځ کرکټ ته ناست یو لوبغاړی بیټ وهي ښه بال کوي غواړي بالر واوسېږي. سبا ګوري یو نفر ښه کاروبار جوړ دی غواړي بزنس شروع کړو. نو یو غټ مشکل دا ده، باید په واقعي توګه موږ له خپل ځانه پوښتنه وکړو زه څوک یم، څه کولی شم. نو د پوهنځي د انتخاب په اړه باندې همدغونه درته وایم چې تاسو خپل باید په خپله خوښه باندې پوهنځی انتخاب کړئ او همدارنګه داسې په کوم ولایت کې راحت دی هغه ولایت باید تاسو انتخاب کړئ. خو اصل د ما موضوع دا دی چې دغسې وروستۍ ورځې دي، په دې کې ځینې ذهني فشار په زده کوونکو باندې. دغه ذهني فشار نښې څه دي؟ د ذهني فشار نښې او نښانې دا دي چې تاسو یو خفیف سردرد زیاتره په 2 ورځو کې وایي سر مې خوږېږي، سر مې درد. نو دا خفیف یا آرامه یا دغه متداوم سردرد دا د ذهني فشار نښه ده. همدارنګه بېخوبي، د خوب ګډوډ کېدل، ګډوډ خوبونه لیدل یا خوب نه درتلل، دا هم یو د ذهني فشارونو له نښو نښانو څخه ده. همدارنګه وارخطایي څه وکړم، څه ووایم، څه شی زده کړم، څه شی انتخاب کړم، دا هم یو د ذهني فشارونو له نښو څخه دی. همدارنګه د ذهن ګډوډ کېدل او همدارنګه د ذهن نه آماده کېدل، زده کړې مطالعې چې دا د ذهني فشار نښې نښانې دي. اوس که چېرې په تاسو کې هم دا نښې نښانې دي، داسې وارخطایي خبر نه ده، دا طبیعي ده، عادي ده او د مدیریت وړ ده. موږ کولی شو چې دا مدیریت کړو. تاسو کولی شئ خپلو نږدې استادانو سره له هغه څوک چې تاسو واقعا په هغه باور لرئ تاسو سره مرسته کولی شي، ارواپوهانو سره باید کښېنئ تر څو یې دې مدیریت وکړئ او دغه کومې نښې نښانې چې د ذهني فشار ما تاسو ته ویلې دا له منځه یوسي. خو بیا هم زه څو دانې په خلاص شکل باندې تاسو ته وایم چې ذهني فشار موږ څنګه له منځه یوسو. تر ټولو مهم اصل چې موږ تاسو ټولو اورېدلی مګر تجربه یې کوي، عمیق او ژور تنفس کول دا انسان ته ډېر ارامتیا ورکوي. نو که چېرې تا کې دغه د ذهني فشار نښې نښانې موجودې وي، ژور عمیق تنفس تاسو سره مرسته کوي تر څو یوه اندازه تاسو ارام کړئ. په دوم قدم کې منظمه دمه کول، یعنې دمه کول داسې نه چې یو ځل کتاب خطا کړي او په ساعتونو قرار پروت وي، تا وخت ضایع په دې شکل، او یا کتاب کېږدې او بیا وروسته بیا شروع وکړي، بیا یې کېږدې بیا شروع وکړي په غیر منظمه توګه. نه، په منظم شکل باندې تاسو باید دمه وکړئ. هغه خپل ځان ته وګورئ تاسو څومره آماده یئ. مثلا 2 ساعت درس ووایه، نیم ساعت بیخي ارامه کتابونه له ځان لرې کړه، قدم ووهه، وګرځه او بیا دوباره بیا راسه، بیا مطالعه وکړه، بیا قدم ووهه، بیا وګرځه، بیا له چا سره مجلس وکړه، خبرې وکړه، ځان عادي کړه. یعنې مطلب مې دا ده چې تاسو باید منظمه توګه دمه وکړئ. همدارنګه لنډ مزل ما ویلې، قدم وهل، ګرځېدل، دا هم د انسان لپاره کولی شي چې ذهن ارامه کړي، اسانه تمرینونه وکړي. او ورپسې بل مهمه خبره زما په نظر باندې مثبت فکر کول دي، ځان ته ډاډ ورکول. درس مې ویلې و، تر خپل توانه پورې به مې هغه مشکلات په ځان وګالل و. اوس چې درس مې ویلی دا مشکلات مې ګاللي دي، شپې مې په ویښه تېرې کړي دي، خپل کوم څه چې د ما تر توانه هغه مې کړي، پس نور څه الله ته وسپاره. دا تر ټولو بهترین ډاډ دی د مسلمان لپاره چې موږ خپل اعظمي هڅه او کوشش وکړو او متباقي بیا
هغه دې ته وسپارو چې الله جل جلاله د ما لپاره څه خوښوي. نو دې ته وایي مثبت فکر کول، ځان ته ډاډ ورکول چې دا موږ تاسو کولی شي هغه کوم ذهني فشار چې په موږ باندې ده هغه څنګه کړي له منځه یوسي. نور د وخت مدیریت په اړه باندې باید دومره درته وایم چې بیا هم تکرار درته وایم ورځنی مهالویش جوړ کړي. که چېرته تاسو پخوانی مهالویش درلود تغیرات پکې راولئ، مسلسلې دمې منظمې دمې پکې زیاتې کړي. هغه مضامین ووایئ چې تاسو پخوا ویلي دي یوازې تکرار یې کړئ. نوي شیان به ما په نظر په 2 ورځو کې زده کول یو څه سخت کار. نو په خپل مهالویش کې تغیرات راولئ. هغه موضوعګانې چې تاسو غوښتل نوې زده کړئ فکر نه کوم چې اوس وکولی شئ تاسو هغه زده کړئ. نو د هغه له ځایه تاسو دې ته وخت ورکړئ چې کوم شیان تاسو زده کړي وي هغه دوباره تکرار کړئ. او همدارنګه که چېرته مخکې 10 ساعته درس ویلي یو ساعت ور اضافه کړئ. نو د وخت ور اضافه کول د منظمو دمو هغه کې ځای پر ځای کول او د تکراري موضوعګانو ته ډېر وخت ورکول په پام کې ونیسئ او یو منظم مهالویش د ځان لپاره جوړ کړئ. نو یوازې هغه موضوعګانې باید تاسو ډېر دقت په هغو باندې وکړئ کومې چې ډېرې مهمې دي تاسو په نظر تاسو ته ښوونکي وي دي تاسو ته استادانو وي دي چې دا مهمې دي هغه بار بار تکرار کړئ. دا هم کولی شي تاسو سره مرسته وکړي تر څو وخت مو بې ځایه ځکه مصرف نه شي. د حل شویو سوالونو بیا حلول. ممکن داسې یو موضوع وي ستا ډېره ښه زده کړې وي تا لپاره ډېر دلچسپه وي مګر خدای نخواسته اندکې مشکل باندې هغه هر څه د تا له منځه لاړ شي. نو د حل شویو سوالونو بیا دوباره بار حل کول دا هم تاسو سره مرسته کوي. او بالاخره وروستی قدم به ما په نظر چې دلته ما ځان سره یاداښت کړی هغه دا دی چې د مطالعې لپاره مناسب ځای برابر کړئ. یو څوک په ارامه فضا کې په اطاق کې درس ویلی شي، یو څوک په خلاصه فضا کې کولی شي قدم ووهي ښه زده کړه وکړي مطالعه وکړي. دا په تا پورې اړه لري چېرته چې راحت دی هغه ځای د ځان لپاره اماده کړه او وروستۍ 10 ورځو کې په خپل ذهن د خپل غوښتنو مطابق مطالعه وکړي. ښه اوس داسې تاسو ذهني فشار له منځه یوړ، تاسو منظم پلان جوړ کړ، تاسو وخت مدیریت کړه، راځو دې چې تاسو د ازموینې ته یوه ورځ مخکې څه وکړو. د دې لپاره باید تاسو یوه شپه مخکې هر څه پرېږدئ، کتابونه لرې کړه، درسونه لرې کړه. هغه موږ یو څه وایو په جنګ کې آس نه چاغېږي دا واقعیت ده. نو په هغه ورځ باندې نور هر څه لرې کړه، څه چې زده کړي دي بس دي کافي دي. یوه ورځ مخکې باید تاسو درسونه پرېږدئ او په ارامه سره خپل خوب وکړئ. همدارنګه مخکې له مخکې تاسو باید ټول توکي له ځان سره اماده کړئ. تذکیره دی، کارت دی، قلم، پنسل پاک، اوبه، هر څه باید تاسو له ځان سره اماده ولرئ. دا چې خدای نخواسته سبا ته ازموینې ته ځئ قلم مې نشته، تذکیره مې چیرې ده، کارت مې چیرې ده. دا تاسو په دې ورځ په پیل کې لار رانه ورکه شوه، نو وروسته به ته څه کوې؟ نو بهتره لار دا ده چې ورځ مخکې هر څه مهم او اړین توکي چې دي هغه تاسو اماده کړئ. بل مهم ټکی زما په نظر دا دی امتحان یوه ورځ مخکې کم خواړه وخورئ، ځکه انسان د مشکلات پېښېږي، شاید ډېر وخت وځي، شاید خدای نخواسته په دغه ورځ باندې کومه ناروغي درته پیدا نه شي. نو دا هم مهمه خبره ده یوه ورځ مخکې چې کله تاسو سبا امتحان ته ځئ خواړه کم وخورئ. د ازموینې په ورځ باندې د امتحان ځای ته باید ځان وختي ورسوئ. خدای نخواسته موټر خرابېږي، په لارې مشکل جوړېږي، یو نه یو ستونزه برابرېږي. نو که چېرې تاسو وختي واوسېږئ ارامه یې هلته له هر چا نه مخکې رسېدلي یئ نو انشاءالله په امتحان په جریان کې به تاسو سره مرسته وکړي چې ذهن هم یوه اندازه ارامه وي. نو دا هم مهم قدم دی چې تاسو باید د امتحان په ورځ باندې امتحان ته تر هر چا دمخه په ځان ورسوئ. همدارنګه د ازموینې په ورځ باندې کوم چې د فشار تخنیکونه ما ورته وښودله دې استفاده وکړئ. عمیق نفس ایستل، ځان ته ډاډګیري نه ورکول، دا هغه څه دي چې موږ تاسې هغه فشار له موږ څخه څه کوي کموي. او بالاخره مورجانه پلارجان خپلو والدینو او هغه نیک کسان چې تاسو ورباندې باور لرئ له هغو څخه دعاګانې واخلئ. زما په نظر د هر چا په نظر البته د والدینو دعاګانې دي چې انسان به یو ځای ته رسوي. که چېرې هغه دعا قبوله هم نه سي نو په هغې کې به موږ تاسو خیر وي. نو له خپلو والدینو څخه خامخا دعاګانې واخلئ، له نیکو اشخاصو څخه څوک چې تاسو ته واقعا نیک ښکارېږي له هغو څخه دعا واخلئ. اوس کله چې موږ امتحان ته داخل سو، امتحان په صحنه کې کېناستلو څه باید وکړو؟ اول مهمه خبره دا وه چې باید مخکې مې ویلي وو باید یخ اوبه له ځان سره ولرئ، ځکه دا هم د تاسو ذهن اراموي د ارواپوهنې له نظره او هم خدای نخواسته تیږې نیسئ، حلق مو وچ نیسي. نو دا یوه مهمه خبره ده باید تاسو له ځان سره اوبه ولرئ. د اړتیا وړ کوم مواد ستاسو سره دي، قلم تاش، کوم انتخاب پاڼې ستا مخکې کړي دي، اوبه، دا هر څه باید په ښه ترتیب سره د په خپل شاوخوا کې ایښي وي. ګډوډي او غیر منظمتوب دا تاسو ورخطا کوي. نو کوم اړین توکي ستا له ځان سره امتحان ته ازموینې په ورځ وړي هغه هر څه د خپل شاوخوا په منظمه توګه باندې کېږدئ. همدارنګه له ځان سره د سوال څو ځلې تکرارول، ځان سره وغږېږئ، خبرې وکړه له ځان سره ما په نظر باندې تر څو په سوال پوه نه سي حل به یې څنګه کړي. ښه ځان سره خبرې وکړه، ځان پوه کړه، ځان مخاطب کړه
چې وګوره سوال ته نه څه غواړي پیونده کې نه باندې تاسو کولی شئ ټول سوال څنګه کوي له منځه یوسئ یو اسانه سوال به وي ورته وارخطا کېږه مه سوال دقیق وګوره ځان پوه کړه وروسته هغې په حل شروع وکړه ته په سوال حل کې یو ساعت لګیا یې وروسته ګوري چې سوال اصلا دا ده نه مثلا د لیمیر سوال ده حل کوي یو ساعت لګیا یې وروسته ګوري هغه اصلا مبهم نه ده تا تجزیه کړی ده او ته عملي ته اجرا کوي نه په لومړي سر کې وګوره سوال مانه څه غواړي په چارجوابه کې یو جز دې ولیده او دا د صحیح ده یو ځل نورې چارجوابې وګوره نور سره جوابونه وګوره ممکن په یو جز کې لیکلي چې دواړه سم دي ممکن هماغه جز کې یو باریکي موجوده وي نو تر ټولو مهمه خبره ما په نظر په سوال باندې ځان پوهول همدارنګه د هر مطمئن سوال حل وروسته باید تاسو خانه توره کړئ مثلا بعضې وختو کې زده کوونکي سوال نه ټول حل کړي وروسته راځي کلي ته یې رسوي یا وخت پکې قید شي وخت ختم شي یا مثلا څلورم سوال یې پنځم ته ورسوه تر څو د اداره کېږي ګوري چې شل سواله دې غلط کړي نه چې کله مطمئنه شو چې سوال سم ده مطمئن یم نو هغه تاسو په لحظه باندې څه وکړئ په خپل کلید کې چې دغه ورسوئ او نور ځان ارامه کول پرله پسې دا ماته هم تاسو په نظر کې ونیسئ وخت بیخي ډېر دی اوس ښه د کانکور 4 ساعته وخت لري کله چې خسته شو ارام کښېنه وګوره شاوخوا ته خلک څه کوي استادان څه کوي نور ملګري دي څه کوي یو مخ دا پارچې ته کېناستل تا بیخي بل نړۍ ته بیایي بیخي نه پوهېږي چېرې یم څه کومه چېرته ناست یم څه چېرته راغلی یم نو شاید هر څه شي ګډوډ شي نه په پرله پسې توګه په هر 10 دقیقو وروسته کرار کښېنه اوبه وڅښه خپل شیان منظم کړه وګوره خلک څه کوي دا تر ټولو مهمه نقطه ده ما په نظر باندې ځکه په پرله پسې توګه که چېرې تاسو کار وکړئ او سوال نه حل کړئ نو خامخا درته مشکل پیدا کېږي نو ښه خبره دا ده چې په پرله پسې توګه تاسو هغلته هم دمه وکړئ نو بیا هم وایم چې په کلید کې به تاسو هغه کوم سوالونه چې حل کول هغه به هغلته رسوئ او هغلته به لیکي نور د پوهنتون انتخابول د تاسو په ذوق پورې اړه لري بیا وایم ځینې ښې ښې پوهنځۍ موږ لرو چې هغه ښه کاري ساحه لري مګر لکه مثلا زه یو مثال وایم ویترنري بهترینه پوهنځۍ زیاتره موږ شاګردان زده کوونکي ګوري پورې خواندي زما په نظر داسې یو پوهنځۍ ده چې د الله جلاله له هغو مخلوقات سره مرسته کول چې هغوی تا نه مننه نه کړي د هغه مخلوق سره مرسته کول دي چې هغوی خبرې نشي کولی مشکل چاته نشي ویلی نو څه فکر کوې دې کې به الله جلاله څونه اجر لري موږ زیاتره ښه له چا سره کوو تر څو هغه مانه مننه وکړي ماته کور ودانی ووایي که زه ویترنر اوسېږم داسې یو چا سره مرسته کوم چې هغه اصلا ماته مننه نه کړي ما کار یوازې له الله سره زما معامله له الله جل جلاله سره شوله هغه چا سره زه مرسته کوم چې هغه خپل درد چاته نشي ویلی مثال بهترینه پوهنځۍ د زراعت بهترینې پوهنځۍ د موږ تاسې هېواد یو زراعتي هېواد دی په مسلکي توګه زده کړه همدارنګه په تعلیم و تربیه کې ښې پوهنځۍ لرو نو یوازې تاسو هغه پوهنځۍ پسې مه ګرځئ فقط نوم د اورېدلی اقتصاد حقوق کمپیوټر ساینس ته به د هغه لپاره نه یې جوړوله د خلکو خبرو پسې مه ګرځه په خپل څه چې خوښېږي هغو لپاره باید تاسو څه وکړئ انتخاب یې وکړئ ښې پوهنځۍ د کمپیوټر ساینس ښه پوهنځۍ د په اوسنۍ ډیجیټل نړۍ کې د موږ افغانانو اشد ضرورت ورته اقتصاد بهترینه پوهنځۍ موږ تاسو کولی شئ د هغه په ویلو سره خپل ځان او د خپلو دوستانو د خپلو ټولو افغانانو لپاره یو کوچني کاروبار لپاره بهترینه طرحه ولرو طب ښه پوهنځۍ د انسانانو د صحت لپاره موږ مرسته ورسره کوو مګر کوم څه چې ته خوښ یې هغه وکړه نو خدای دې وکړي چې دغه کوم لاندې ګډوماتیک جملې مې تاسو سره شریک کړي تاسو لپاره 1% هم که مفید تمام شي زه به خوشحاله شم الله تعالی